کله کله یو ماشوم د هغه موازنه مونږ د خپل رور او د خور سره کوو. تو ګوره که نه رور ته وګوره څونه ښې نمبر یې اخیستی دی، تو ګوره د کاکا زوی ته ګوره څونه ښې نمبر یې اخیستی او ته پکې د کار نه. هرګز به ګورې د خپلو ماشومانو موازنه د بل چا سره نه کوئ. تاسو ته هیڅ پته نه لګېږي چې کوم ماشوم کې کوم صلاحیت دی. نمبر یې اخیستل کو دا یو صلاحیت وي نو تخلیقي صلاحیت نور بلا د خدای پاک دی. کیدای شي هغه ستاسو د ماشوم کې موجود وي او ته چې ورته څوک برابره کې هغه کې دغه صلاحیتونه نه وي. نو هرګز به د خپل ماشوم موازنه نه د رور خور سره کوئ نه به د پردي بچي سره کوئ. نو یو د دې دا نقصان دی. دویم نقصان خبرې د دې څه دی، کله چې تاسو موازنه د خپل زوی یا د لور د خپل خور یا د رور سره وکې نو تاسو ته چې هغه رور او خور ستانه خو ډېر تکړه دي نو دغه ماشوم په سترګو باندې دغه خپل رور خور بیا بدې لګي.